خپل پیرودونکو ته د اسانتیاو په موخه افغان بیسیم مخابراتي شبکې د نورستان په مرکز پارون کې د خرڅلاو او خدماتونو نوې څانګه پرانیسته. دغه شبکې مسولین وایي د خلکو لپاره د لاخو خدماتونو د وړاندې کولو په موخه به ډیر ژر د پارون لپاره یو نوې مخابراتي پایه هم فعال کړي. ان شاء الله په دې کال کې هڅه کوو چې په پارون کې د نن په دې طرف کې موږ یو بل پایه هم ولګو ترڅو چې دغه ازدحام دی او دلته په دغه جون جولای او اگست په میاشتو کې چې خلک ډیر راځي د سیالبین راځي هغوی ته خدمات وړاندې کوو او سره د دې چې دلته کم خلک دي د هغوی خدمات هم هماغه صحیح پاتې شي. د نورستان اوسیدونکو د مخابراتي اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې تازه اقدام ستایي او له مسولینو د دوی لپاره د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو او د نرخونو د کمیدو غوښتنه هم کوي. د افغان بیسیم نه ډیره زیاته مننه کوم چې د خپل دفتر یې د پراخه جوړ کړ هغه ډیر تنګ و. هلته مخکې مشکلاتونه ډیر وړوکی دفتر خلک ډیر راتلل ازدحام ډیر مشکلاتونه زیات و. اوس ښه دی چې موږ ته دومره اسانتیا رامنځته کړه. نورستان کې بغیر امدایي افغان بیسیم کار کوي یو شبکه هم کار نه کوي. موږ غواړو چې موږ ته اسانتیا رامنځته کړي او نرخونه ډیر جګ دي کار روزګار نشته غریب خلک دي. د نورستان مخابراتو او ټکنالوژي ریاست او اترا اداري مسولین وایي لا هم د نورستان ولایت ډیرې سیمې له مخابراتي پوښښه بهر دي. دوی همداراز ولسي وګړو ته ډاډ ورکوي چې د مخابراتي خدماتونو برخه کې به د مخابراتي شبکو سره په ګډه لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته او د نرخونو د کمښت برخه کې به هم په نږدې راتلونکي کې د پام وړ اقدامات تر سره کړي. دې موږ ډېر خوشاله یو چې افغان بیسیم نن په نورستان په مرکز کې پارون مرکز کې خپله یوه نمایندګي پیش کړه او دا انشاءالله موږ دوی مسؤل غوښتنه کوو چې نورستان په هره ولسوالۍ کې دوی یو باید نمایندګي فعال کړي چې د ولس سره د خدمات د ولس مشکلات برطرف کړي. به نور کوشش وکړو رئیس صاحب ناست موږ په دې منځ هر وخت کې په دې منځ میټینګونه کړي دي ولسونه هم راوختلي دي ولسوالو هغو سره ناست دي. دا ټول مشکلات موږ ستاسو قوم مرکز ته رسولي دي انشاءالله. دغه ولایت امنیتي مسولین بیا د مخابراتي شبکو هڅې ستایي او د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. یقینا ډېر زحمتونه او ډېر تکلیفونه په ځان ګاللې او برداشت کړي او د غرونو او لوړو څوکو ته ځان رسولی. د امنیت قمندانۍ له طرفه د تاسو ته ډاډ درکوم نو 100% کې تاسو ته امنیت به وي. خدای دې وکړي چې هغه ستاسې خدمت شپې لخوا وي که د ورځې لخوا وي. د سیاسي بدلون راوروسته افغان بیسیم مخابراتي شبکې د دغه ولایت ډیری هغه سیمې تر پوښښ لاندې راوستې چې د کلونو بې برخې وي. د دغه شبکې مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې خپل خدمات لا پراخ کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، نورستان.